بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه ام اس اکسل راپورته کوم. په تیر درس کې ورته ګوره موږ اکسل تر پویټ ټیبل دی او ریکاونډینګ پویټ ټیبل دی دا دواړه مو خلاص کړه. اوس راځم ورته ګوره عمومي ټیبل ته. عمومي ټیبل داسې کار کوي ګورئ. که زه چې راځم ورته ګوره دې ځای څخه زه یو ټیبل جوړوم. نیم دی مثلا دلته ورته لیکم چې جاب او دلته ورته لیکم چې مثلا سالري. خان، علي، احمد، نسیم، ګل دا نومان مې ولیکله. زه همدا چې دی مثلا ډاکټر دی او دا بیا نرس دی، ډاکټر دی، ډاکټر دی، نرس دی، نرس دی او دا بیا ورته ګوره عموما د دوی چې دی معاشات دي چې دا د معاش دی او دا د دی دا ورته ګوره عموما د دوی چې دی معاشات دي. صحیح شو. باره زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخابوم چې کله دې انتخاب کړه چې هر څومره ټیبل ته جوړ کړی مشکل نشته. صحیح شو. ماخذونه اندازه جوړ کړئ تا کولی چې اضافه هم جوړ کړي. باره زه ورته ګوره ټیبل ته پر ټیبل باندې کلیک کوم. اوکې که چې کله دې اوکې که صحیح شو ورته ګوره موږ سره یو ټیبل چې شو انتخاب شو او درته راغلی. اوس دلته زموږ سره ورته ګوره د ټیبل یو ډیزاین خلاص شو. بس دا ټیبل ورته ګوره عموما جوړ شو. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړي دلته ورته ګوره د ټیبل یو ډیزاین خلاص شو. نو موږ کولی شو په دې ډیزاین کې چې شو استفاده یې کړو. اوس په دې اول کې لیکلي وینې ټیبل نیم وایي که ته وغواړې چې دغه ټیبل نوم وربدله یې کولی چې بدل یې کړې. مثلا زه راځم ورته ګوره ټیبل 1 په نامه دی تا کولی چې یو بل نوم ورکړي مثلا چا په نامه باندې د خان په نامه باندې. صحیح شو. یا راځي ورته ګوره وینې یو بل نوم ورته انتخابوي چې د جان په نامه باندې. او د هغه څخه وروسته ریسایز ټیبل داسې کار کوي که ته اوس وغواړې چې یاره زه یو څه اضافه مثلا دونه اندازه زه غواړم چې دلته اضافه هم چې شي په دې ټیبل کې راشي په دې ټیبل کې چې انتخاب شي. ماره که راشي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي چې کله کلیک وکړي دا دی راباسي ورته ګوره پر دغه علامې باندې کلیک وکړي له دې ځای څخه ورته ګوره لږ اندازه اضافه انتخاب کړه. چې کله دې انتخاب کړه راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه اوکې که چې اوکې دې کوي نو هغه ورته ګوره اضافه هم چې څو در سره انتخاب شو. دا خو د دې کار دی. او د هغه څخه وروسته سم سایز پویټ ټیبل دی دا برته دا رقم کار کوي لکه موږ چې وویله که ته وغواړې چې زه غواړم چې سم سایز ټیبل ته وراوړم او پویټ ټیبل ته وراوړم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړي ورته ګوره برته چې شو عموما د پویټ ټیبل کار وصحیح شو. دا خو دا کار کوي. او دلته بیا لیکلي وایي ریمو ډوپلیکیټ داسې کار کوي. اوس ورته ګوره دا خان دی ډاکټر دی مثلا د معاش څو دی دونه اندازه د معاش دی. او دلته راځم ورته ګوره وایم دا هم څوک دی مثلا خان دی مثلا دې ځای څخه دلته ورته لیکم چې شي دی مثلا ډاکټر. نو اوس دا ورته ګوره ما ولیکله دلته لیکلي وایي ریمو ډوپلیکیټ داسې کار کوي. اوس ورته ګوره دغه نمبر او دغه چې د یو رقم دی. شو. اوس که ته وغواړې چې یاره زه غواړم چې مثلا دلته ما نومان ډېر واچولي دي داسې نه چې په یوه نامه باندې دوه نومونه راپورته شي. مثلا ما په غلطۍ کې یو پلم یو نوم راچولی شي څو وارې بیا په تکرار راچوم نو بار بار راسي ورته ګوره دا ټول انتخاب کېدای شي. چې کله دې انتخاب کړي سو راسي ورته ګوره ریمو ډوپلیکیټ پر دې باندې کلیک وکړه. چې کله کلیک وکړي ورته ګوره وینې وایي نیم دی جاب دی سالري ده دا ټوله به انتخاب یې. دلته لیکلي ان سلیکټ آل که ټیک نه هغه ورته ګوره وینې کلیک پر وکړي چې کان ځینې هغه کېږي که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګوره چې کان چې کېږي لګول کېږي. اوس یې اوکې که چې اوکې دې که وینې وایي په دې کې ورته ګوره وینې څلور دانې چې شوه د منځه ولاړه او څو دانې پاتې شولې شپږ دانې کې اوکې کې ورته ګوره دا اندازه راغله. صحیح شو. نو دا چې کار و دا د ریمو ډوپلیکیټ کار و. ریمو ډوپلیکیټ دې ته ویل کېږي که چیرې دوه نومه په یوه رقم راغلي وه یا دې درې راغلي وه مثلا تکراري نومان دی چې کېږي ورځي یې د منځې باسي نو دا عموما د چې کار دی د ریمو ډوپلیکیټ کار دی. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته کنورټ ټو رینج داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړي دلته یې کړم چې یې کې ورته ګوره وینه دغه ډیزاین چې کېږي د منځه وړل کېږي دا کنورټېږي باره ساده هغه ساده ټیبل پاتې کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دا یې کړم چې یې کې ورته ګوره وینه اوس د دې او د دې چې دی فرق نشته. که زه دلته کلیک پر وکړم بیا هم ډیزاین نه راځي. ولې نه راځي ځکه چې ورته ګوره ما خان نه کړی. صحیح شو. عموما د منځه مې چې کوي ومیستې. صحیح شو. او د هغه څخه وروسته راځم دا دلته لیکلي انسرټ سیلکټ دا بیا داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې زه راځم ورته ګوره دلته چیک پر لګوم باندې اوکې که چې اوکې دې کې ورته ګوره وینې دا ټوله راغله. وینې هر یو جلا دی د یو ټیبل په شکل موږ چې شوه راغله او درته انتخاب شول. وینې دا دی. اوس که پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګوره نیم درته راځي. که پر دې باندې کلیک وکړي علي راځي، احمد راځي، پلانکی راځي، نرسان راځي. وینې چې هر یو باندې کلیک کوي هغه درته راځي. او که ختمه یې راسه ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره ورته به چې ختم شي. او که ګرځي کې ورته ګوره دغه عمومي دغه ټیبل نه غواړې نو پرته به رایټ کلیک پر وکړي چې رایټ کلیک وکړي ورته ګوره وینې اګزیټ یې کړی چې د منځه به ولاړ شي. نو دا عموما یا دلته راسه ورته ګوره انتخاب یې کړه ډیلیټ یې کړه چې ډیلیټ یې کړي ورته ګوره وینې دا دی انتخاب یې کړه ډیلیټ یې کړه پر دې باندې کلیک وکړي ورته ګوره وینې ډیلیټ یې کړه نو عموما دا ټول به چې د منځه به ولاړ شي او درته ختم به شي. دا کار کوي. نو دا چې کار دا د ډیزاین کار وصحیح شو. په ډیزاین کې ورته ګوره عموما دا راځي دلته چې راسي کلیک پر وکړي هر یو جلا درته راځي. بار دلته صفحې خلاصېږي چې پر هر یو کلیک وکړي صحیح شو هغه عمومي صفحې درته راخلاصېږي او کولی چې استفاده ځینې وکړي او کار ځینې واخلي. صحیح شو.
او د هغه څخه وروسته د دا ځای څخه وینئ چې د دې ځای پورې دا چې دلته لیکلي وینئ ایکسټرنل ټیبل ډیټا ده. ایکسټرنل ډیټا چې دی دې ته ویل کېږي چې ته دغه ایکسپورټ کړه، مثلا دغه لیکنه واستوه یو بل شي ته چې هر شي ته یې هسته مثلا په کمپیوټر کې کول چې دننه چې کې ثبت کړي او درته راسي. دا ټول ورته ګوره د ایکسټرنل ډیټا دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. د هغه څخه وروسته دلته راځم، دلته لیکلي وایي ټیبل سټایل اوپشن. په ټیبل سټایل اوپشن کې زموږ سره ورته ګوره وینئ داسې څه چیکان عمومي چیکان راسره دي. ځکه راسم ورته ګوره وینئ دا چیک ځینې خواته کوم دا هم ځینې خواته کوم. اوس ګوره په اول کې لیکلي هیډر رو، هیډ چې دی دا سر ته ویل کېږي. که زه چیک پر ولګوم ورته ګوره وینئ دا سر ورته ګوره وینئ یو رنګ ورکول څو. دلته بیا لیکلي وایي ټوټل رو، که چیک پر ولګوئ ورته ګوره وینئ لاندې ورته ګوره ټوټل یې راوایستی، دا راووتی. او دلته بیا لیکلي فرست کالم، که پر دې باندې کلیک وکړئ ورته ګوره دا خوا ورته ګوره دا اول کالم چې دی لږ چیست یو بول سو. که پر دې باندې کلیک وکړئ لاست کالم ورته ګورئ دې خوا کالم چې سو لږ بول سو. اوس دا چې دی یو بینډډ رو ده، بل چې دی بینډډ کالم دی. که دلته چیک پر وکړئ ورته ګورئ وینئ دننه رنګ رالی، که پر دې باندې چیک ولګوئ ورته ګورئ وینئ دننه دا رنګ رالی. صحیح سو. عموما دا دې دپاره راځي. که ته وغواړې چې زه رنګونه غواړم رنګونه درته راځي، او که نه غواړې چې کېږي نه درته راځي. او دلته بیا لیکلي وینئ وایي فلټر بټن. فلټر بټن چې دی دغه وینئ دغه علامې چې دي دا د فلټر بټن دی. اوس وایي آیا دا غواړي که نه غواړي. که غواړي خو چیک پر ولګوه، که نه غواړي داسې چیک ځینې خواته ورته ګورئ وینئ فلټر بټن به ختم سي. ورته ګورئ وینئ فلټر بټن دی هغه نه درته راځي، عموما چې کېږي ختمېږي. صحیح سو. خپل په خوښ هر یو ته ګوره ته استعمالوي کول چې استعمال یې کړې هغه به درته راسي. نو دا عموما ورته ګوره دې دپاره استفاده کېدی او درته راځي. او د هغه څخه وروسته ټیبل سټایل ته راځم. که ته وغواړې چې یاره دا سټایل مې نه دی خوښ، زه غواړم چې مثلا دا سټایل ورکړم، دا سټایل دې ورکولی شي. بهرحال زموږ سره دا سټایل دی، دا د وینې مختلف سټایلونه دي، رقم رقم سټایلونه دي. هر سټایل چې د انتخاب یې له دې ځای څخه منځ ته دې ځای پورې ورته ګورئ وینې مختلف سټایلونه دي. که چیرې خپل په خوښ سټایل غواړې دلته لیکلي نیو ټیبل سټایل پر دې باندې کلیک وکړه. صحیح سو. دلته که نیم وینې ټیبل ته که یو نوم ورکړئ، مثلا زه راځم ورته ګورئ چا په نامه باندې د خان په نامه یو نوم وله ورکوم. فارمټ باندې کلیک وکړه. صحیح سو. دا د وینې فونټ دی، بارډر دی، فیل دی، دا موږ ویلي دي. فونټ چې دی دا لیکنې ته رنګ ورکول کېږي، سټایل ورکول کېږي. بارډر چې دی د ټیبل شاوخوا ته ورکول کېږي. فیل چې دی دننه ورته رنګ ورکول کېږي. خپل په خوښ هر رقم ټیبل ته جوړی چې جوړ دي که صحیح سو. نو باره دلته زموږ سره ورته ګوره په سټایل کې چې کېږي دلته درسره ثبت کېږي. چې کله ثبت سو صحیح سو نو عموما ورته ګوره دې څخه موږ کولی چې استفاده وکړو او کار ځینې واخلو. صحیح سو. دا کار کوي. نو دا چې کار و دا د ټیبل سټایل کار و. صحیح سو. نو موږ عموما کولی چې په دې صورت باندې ټیبل درته جوړ کړو او درته رابسي. دا چې کار و په انسرټ کې د ټیبل کار و. د هغه څخه وروسته راځم ورته ګورئ پیکچر ته. اوس ورته ګورئ پیکچر چې دی موږ ویلی دی په ایم اس وارډ کې دا زموږ د ایم اس وارډ ویډیو ته ورسئ. صحیح سو. هغه ویډیو راواخلئ. په ایم اس وارډ کې چې کوم پیکچر دی د دې و د هغه چې د اسپاق نسته. اوس که زه راسم ورته ګوره که ته وغواړې چې یاره زه په اکسل کې یو عکس استعمالوم، نو راسه دلته کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ راځي ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه راځم ورته ګورم په ډیسکټاپ باندې شاید موږ سره یو عکس وي، دا عکس دی. پر دې باندې کلیک وکړئ انسرټ یې کړئ. چې کله دې انسرټ کړئ ورته ګوره دا عکس رالی. زه غواړم چې لږ اندازه چې شي کوچنی شي، دونه اندازه مې دا د کوچنی کړئ. اوس ورته ګورئ وینئ فارمټ د دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې فارمټ هغه فارمټ دی. نو د ایم اس وارډ ویډیو سرچ کړئ. صحیح سو. نو هغه ویډیو درسره راواخلئ. په ایم اس وارډ ویډیو کې چې دی پیکچر کې موږ ټول چې کړي تشریح کړی دی او درته ویلی مو دی. صحیح سو. عموما دا کار کوي. او که راسم ورته ګورئ وینئ انلاین پیکچر که غواړئ که راسئ دلته کلیک وکړئ ورته ګوره انلاین پیکچر هم درته راځي. ورته هغه صحیح سو. که چیرې ستاسې انټرنیټ یې ته غواړې چې یار په ایم اس اکسل کې زه غواړم چې انټرنیټ څخه یو عکس راواخلم، نو انلاین پیکچر باندې کلیک وکړه عکس یې کولی چې راواخلي او درته استعمال به شي. او د هغه څخه وروسته شیپس دی. شیپس زه راځم ورته ګورم وینئ دلته ورته ګوره مختلفه علامې دي، شیپسونه دي. وایي کوم شیپس ته غواړې. مثلا زه راځم ورته ګوره دا شیپس راخلم دلته انتخابوم. چې کله د انتخاب کې ورته ګوره دلته وینئ دلته لیکلي ډراونګ ټول او ورته ګوره فارمټ یې خلاص. اوس دا فارمټ هم موږ په ایم اس وارډ کې ویلی دی. صحیح سو. که ورسئ ورته ګوره د شیپس ویډیو وګوراست د دې و دغه چې دی فرق نشته. د دا ځای څخه ونیسئ د دې ځای پورې عیناً هغه یې کار دی هغه یې کسب دی. صحیح سو. چې هر خواته ورته ګوره شیپس ته یې کول چې کېږي هغه به درته راسي. نو دا دې ته ضرورت نشته، نو برته وخت نه ضایع کوو. دا شیان موږ تشریح کړي دي. صحیح سو. د ایم اس وارډ په ویډیو کې. صحیح دی. او د هغه څخه وروسته راځم سمارټ آرټ ته. سمارټ آرټ که راسئ ته ګوره کلیک پر وکړئ. چې کله کلیک وکړئ ته ګوره دا به درته راسي. چې کله دا راغلی سمارټ آرټ چې دی د یو شي دپاره نه استعمالېږي مختلف. اوس ورته ګوره آل دی، لیست دی، پروسس دی، سرکل دی. راځئ ورته ګوره تر چې شي پورې تر پیکچر تر دې ځای پورې دا مختلف ډیزاینونه دي. که زه راسم ورته ګوره وینئ زه غواړم چې دا ډیزاین راخلم دلته یو کې کوم. چې کله یو کې ورته ګوره وینئ دا راغلی درته. اوس ورته ګوره ډیزاین دی، ډیزاین او فارمټ عیناً هغه کیسه دلته لیکلي سمارټ آرټ ټول. نو د ډیزاین او د فارمټ فرق نشته. صحیح سو. دا هم د ایم اس وارډ په ویډیو کې چې ویل سوی نه، خو دلته زموږ سره اکثره شیان دي چې هغه یې فرق نشته. صحیح سو. د دې او د هغه ځای کې د ډیزاین او د فارمټ فرق نشته چې هغه یو چیز دی پیکچر دی او شیپس دی، سمارټ آرټ دی، دغسې مثلا سکرین شاټ دی. صحیح سو. اوس که زه راسم ورته ګوره په دې سکرین شاټ باندې کلیک وکړم. صحیح سو. چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه د یو شي سکرین شاټ اخلم ورته ګوره وینئ دا دی د دې ځای سکرین شاټ اخلم. چې راسئ ورته ګوره وینئ دا انتخاب کې چې انتخاب کې کلیک پر وکړئ ورته ګوره وینئ او عکس دلته چې سو راغلی درته.
نو دا شیان ورته ګوره تشریح سوي دي، نو دې ته ضرورت نشته چې ورته وخت ضایع کړو. دا ورته ګوره عموما دا ټول چې دي ویل سوي دي. صحیح شو؟ او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دې ځای څخه دا دوه چې دي دا اوس فلحاله موږ د دې سره کار نه لرو. دا دوه چې دي عمومي موږ په دغه کې استعمالوو. انټرنیټ که چیرې اوس موږ سره انټرنیټ وصل یې نو بارکه راشي ورته ګوره سټور باندې کلیک وکړې، هم د یو شی کولی چې انټرنیټ څخه راواخلې، او که پر دې باندې کلیک وکړې هم دې کولی چې شي راواخلې. صحیح شو؟ نو دا عموما ورته ګوره د انټرنیټ چې وصل یې استفاده کوی شئ، کنې په بل صورت باندې چې کېږي استفاده کېږي نه. راځم د هغه څخه وروسته چې شته چارټو ته. چارټ چې دی زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه دلته ورته لیکم چې نیم دی، او دلته ورته لیکم چې مثلا ټي وي، او دلته ورته لیکم چې فشار، او دلته ورته لیکم چې شوګر. دا مې ولیکئ. اوس زه راځم وایم څوک دی؟ خان دی، علي دی، احمد دی. دا مې ولیکل. صحیح شو؟ وایم د ټي وي چې دی څو ده؟ 100 ده، او شکر فشار یې څو دی؟ 100 دی، او دغه یې چې دی 110 دی. دلته راځم ورته ګوره دې ځای څخه دا 110 دی، 100 دی، 110 دی، او دا څو دی؟ 160 دی. او راځم ورته ګوره دې ځای څخه مثلا دا بیا څو دی؟ 130 دی، او دا څو دی؟ مثلا 100 دی، او دا 160 دی. دا راغلی درته. صحیح شو؟ عمومي الې ورته ګوره جلا جلا چې کېږي استفاده کوي. نو دا لیکنه مو چې ولیکل. صحیح شو؟ زه راځم ورته ګوره دا ټول انتخابوم چې هر څونه کله ټول انتخاب کړه. بارونو چارټ د دا ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې دا ټوله مختلف چارټونه دي. وایي کوم چارټ یې وراړئ، آیا دې ته اړه یې، دې ته اړه یې، دې ته دا هم ورته ګوره که څه فکر وو موږ په ایم اس ورډ کې ویلي وه دا چارټونه هغه مختلف چارټونه وه، دا هم مختلف چارټونه دي. اوس موږ سره یو چې دی چارټ دی او بل چې دی سمارټ آرټ دی. صحیح شو؟ دا چې د یو شي لپاره مشخص نه وي چې د یو شي لپاره استعمالېږي، دا مکمل مثلا مختلف شیان لپاره موږ کولی چې استعمال یې کړو. اوس که زه راسم ورته ګوره دا چارټ دی، زه غواړم چې دې چارټ یې ور واړوم، دا دې کلیک پر وکړئ ورته ګوره وینې دا چارټ ته ور واوښتی. دا ټي بي ده، فشار دی، شکره د وینې، خان دی، پلانکی دی، پلانکی دی. اوس دلته ورته ګوره وینې چارټ ټول دا یې ډیزاین دی، دا یې فارمټ دی. دا ډیزاین فارمټ ورته ګوره عموما موږ ورته ویلي دي چې ورسره ورته ګوره د ایم اس ورډ ویډیو چې وګورئ په دې کې ورته ګوره ټول چې سوي دي ویل سوي دي او درته راغلي دي. نو باره دې چارټ ته وراړئ، دې ته وراړئ، پرنام چې یو چارټ ته وراړئ، کولی چې ور واړئ هغه به چې درته رابسي. دا پویټ که چیرې تا پویټ ټیبل جوړ کړي کولی چارټ ته وراړئ، 3D میپ ته وراړئ، 3D په شکل ورته ګوره یو نقشې ته وراړئ. نو دا عموما ورته ګوره د چارټو کار دی. هر چارټ چې ته وراړئ کولی چې واړئ هغه به درته راسي. اوس دغه چې دی اوس ورته ګوره که زه راسم ورته ګوره دا انتخاب کړم چې انتخاب کې راځئ ورته ګوره ته کلیک پر وکړئ، پویټ چارټ ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینې دا چې چارټ دی. راځم ورته ګوره دا دی پلانکی دی، پلانکی دی، دا وینې ورته ګوره وینې که سیس فکر یې د دغه په شکل راته خلاص شو، د پویټ ټیبل په شکل خلاص شو. دا یې ټیبل دی او دا یې عموما چې دی چارټ دی او درته راخلاص شو. صحیح شو؟ دا کار کوي. نو دا عموما د چارټو کار دی. ورته ګوره دغه درسونه چې موږ ویلي دي نو تر هغه زه تېر شولم. صحیح شو؟ هغه مې درته تشریح نه کړه ځکه چې په هغه ویډیو کې موږ ویلي دي او دلته نو ضرورت نشته چې څه وشي ورته وویل شي. او د هغه څخه وروسته لاین دی، کالم دی، وین دی. صحیح شو؟ دا داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې نوي، او دلته ورته لیکم 80، او دلته ورته لیکم چې 80. دا مې ولیکله. اوس زه دلته درېږم، که زه راسم پر لاین باندې کلیک وکړم دلته زه راځم ورته ګوره وینې دا ټول چې کوم په رینج کې اخلم چې که مې واخیستل. صحیح شو؟ باره دې ځای اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینې د لاین په شکل راغلی. او که زه راسم ورته ګوره وینې دلته ولاړ یم. صحیح شو؟ انسرټ ته راځم چې رالم، راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړم. صحیح شو؟ پر دې باندې کلیک کوم، دا مې په لاین کې واخیستې. صحیح شو؟ ورته ګوره وینې د قلم په شکل به راسي. صحیح شو؟ اوکې که دا د قلم په شکل راغلی. بېرته ورته ګوره وینې عمومي فسټ دی، لاست دی، ورته ګوره وینې دا شیان موږ ټول چې دي ویلي وو دي او درته استعمال سوي دي. صحیح شو؟ نو دا که دلې په کالم کې دننه په یو دغه کې دغه غواړي د چارټ په شکل یې غواړي نو باره لین ته راځي، که وین ته که کالم ته راځي، که وین ته راځي، هر یو چې ته راځي کولی چې استعمال یې کړې هغه به درته راسي. او د هغه څخه وروسته سیکل دا ورته ګوره موږ وویل. اوس ورته ګوره دی کار نه کوي، که کلیک پر وکړي چې کار نه کوي، که دا انتخاب کې هم کار نه کوي. دا په هغه صورت کار کوي چې ته به یې پلی راسې دا به داسې انتخاب کې چې انتخاب دې کې رابسې ورته ګوره وینې دی به ټیبل ته راواړی چې کله دې ورته ګوره ټیبل کې واخیستی. اوس نو که زه راسم ورته ګوره انسرټ ته نو اوس بیا دی کار کوي. که کلیک پر وکړي ورته ګوره وینې دا دی نیم دی، ټي بي دی، فشار دی، شکره ده، دا یې چې واخیستې اوکې که ورته ګوره وینې دا راځي. په تېر درسو کې ورته ګوره یو ګړی مخکې مو دا درس وویل. صحیح شو؟ او که دې چیرې دی په ټیبل کې نه یې اخیستی عموما دی کار کوي نه. اوس که راسې ورته ګوره ټایم لاین ته پر دې باندې کلیک کوئ. صحیح شو؟ ورته ګوره وینې دلته ورته ګوره کار نه کوي. که راسې پر دې باندې کلیک وکړي. صحیح شو؟ دلته ورته ګوره هېڅ شی نشته. صحیح شو؟ په دغه خاطر سره اوس که چیرې زه راسم ورته ګوره دا مې هم نه یې اخیستی د هغې ساده یې که راسې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړي چې کله کلیک وکړي ورته ګوره دلته هم شی نشته. ولې نشته؟ چې هغه دپاره به دی ټیبل ته اړی چې ټیبل ته یې واړوه باره دی کار کوي، که دې په بل صورت باندې کار نه کوي. اوس دا ټایم لاین چې کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي
چې کله دې ورته ګورئ دی ټیبل ته راواړوئ مثلا زه راځم ورته ګورئ دی ټیبل ته راواړوئ چې کله دې راواړوئ دلته به راځئ ورته ګورئ یو شی به امپورټوئ وینې دلته اکسپورټوئ وي چې کله دې اکسپورټ کړئ بیا به راسي ورته ګورئ انسرټ کې ورته ګورئ دا ټایملاین چې کېږي کار نه کوي که چیرې ټایملاین دې نه وي ورکړی نو عموما هېڅ شی کار نه کوي دې دپاره ورته ګورئ هغه چې کېږي استفاده کېږي نه صحیح شو نو دا چې کار و دا د فلټرز کار ورته ګورئ په فلټر کې مې استعمالیږي که فلټر راواخلئ صحیح شو نو عموما ورته ګورئ دې لپاره استعمالیږي نو اوس دا دوه په هغه صورت استعمالیږي چې ته یو ټیبل راواخلې هغه د سر فلټر یې نه دی که چیرې هغه د سر فلټر استعمال و دا هم کار کوي او که چیرې هغه کار نه کوي نو دوی عموما چې کېږي کار نه کوي دغه وینې دغه که دغه نو ورته ګورئ بیا کار نه کوي اوس که زه راسم ورته ګورئ وینې دا ساده ټیبل پر دې ساده ټیبل چې دی نه دی کار کوي نه دی کار نه کوي دا په هغه صورت کار کوي چې دلته دی فلټر ولري چې فلټر ونه درلودی بیا چې کېږي کار نه کوي او دغه څخه وروسته هایپر لینک دی هایپر لینک زه وایم وایم د دې سره یو شی لینکه دا هم ورته ګورم موږ تېر سوی دي درسونه وایي چې شی ورسره لینکه یا زه راځم وایم وایم یاره پر ډیسکټاپ باندې زموږ سره یو دغه دي مثلا دغه عکس دی دا دې لینک سي اوکې اوس که راسي ورته ګورو وینې که پر دې باندې کلیک وکړې نو هغه عکس به چې شي درته راخلاص به شي نو دا چې کار و دا د هایپر لینک کار دی باره که راسي ورته ګورو پر دې ټکس باندې کلیک وکړې ټکس بوکس دی که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورو دلته یو لیکنه کولی چې یو لیکنه ولیکې صحیح شو دا ورته ګورو وینې یو داسې لیکنه کولی چې ولیکې که فارمټ ته ورسي فارمټ هغه د شیفټ فارمټ دی فرق نه صحیح شو او که زه راسم ورته ګورو انسرټ ته پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړې دا هیډر او فوټر دی که څه سپیکر ورته ګورو هیډر فوټر موږ ویلی وو صحیح شو او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورو وینې یو داسې شکل موږ ورته ګورو ډیزاین کوو چې ولیکو ورته ګورو وینې یو داسې شکل ډیزاین دی دا مو ورته ګورو ویلی داسې شو دا رقم ډیزاین درته راځي او که راسي ورته ګورو وینې دې ځای څخه زه راځم کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ سیګنیچر لاین دی د امضا دپاره ورته ګورو وینې که سپیکر ورته ګورو وینې دا مو ویلی دی په مسوټ کې دا ختم سوی دی او که راسي ورته ګورئ دې ځای څخه ورته ګورو اوبجیکټ دی چې ما ویل چې مثلا که تو غواړې چې یاره په ام اس اکسل کې هلته مو ویل ام اس ورډ خو دلته وایي ام اس اکسل په ام اس اکسل کې مثلا موږ غواړو چې یو بل شی راخلاص کړو هغه مثلا دلته ورته ګورئ چې کوم شي ستا سره انسټال وي مثلا ام اس ورډ راخلاصوئ پاور پوینټ راخلاصوئ په دې اکسل کې اکسس راخلاصوئ کورلډرا راخلاصوئ فوټوشاپ راخلاصوئ چې هر شي ته راخلاصوئ پر هغه باندې کلیک کوئ ورته اوکې که چې اوکې دي ورته ګورئ هغه شی به چې سي درته راخلاص به سي او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګورئ وینې دا خو ورته ګورئ دې دپاره چې کېدل استفاده کېدله او که اکویشن ته راسي ورته ګوره معادلې دي چې ما ریاضي و فیزیک و بیولوژي و د دې دپاره که چیرې معادلې جوړه نو پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې عموما معادلې چې کولی چې درته جوړې سي او که راسم ورته ګوره وینې دې څخه سمبول راخلي مثلا یو داسې سمبولونه دي دا غواړي دا غواړي که یې نور سمبولونه په کار و پر دې باندې کلیک وکړې دا هر یوه باندې چې کله کلیک وکړې ورته ګوره موږ ته چې کېږي هغه رقم معادلې درته راځي هغه رقم کولی چې استفاده یې کړې او درته رابسي سو اوس چې هر یو دې په کار یې مثلا زه غواړم چې مثلا دغه وغواړم دلته کلیک ور وکړئ انسرټ یې کړه چې کله دې انسرټ کړې ورته ګوره وینې هغه معادله ده چې څه درته راغله او درته استعمال سو څه دا کار نو دا عموما ورته ګورئ دې دپاره موږ کولی چې استفاده یې کوو درته راوستې سو دا دې دپاره چې کېده استفاده کېدی راځم ورته ګوره دا چې کوم ختموم یې چې کله دې ختم کړئ سو کار یې خلاص سو نو دا چې کار و دا د انسرټ کار و د دې ځای څخه ونیسه تر دې ځای پورې دا ټول ورته ګوره دې دپاره استفاده کېدل خو په دې کې هغه شیان چې ویلي وه په هغې مو ماسې نظر درسره شریک کړئ سو چې دا دغه کار کوي په پلانکۍ ویډیو کې مو ویلي دا کار کوي پلانکۍ ویډیو کې نو د دې ځای څخه ونیسئ تر دې ځای پورې اکثره شیان موږ ویلي دي په ام اس ورډ کې ورته د ام اس ورډ ویډیو وګوره سو نو کولی چې دغسې استفاده وکړئ سو او کولی چې راسي درته نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس کې به انشاءالله که خدای کویله پیج لیاوټ ته به راسو چې پیج لیاوټ څه کار کوي او څه رقم استعمالیږي سو دا کار کوي بس